پر افغانستان حملې د طالبانو حکومت او پاکستان تعلقات یې څومره خراب کړي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لږ سړې شوې چې د اپریل پر 14مه پاکستانیو ځواکونو په خوست او کونړ کې بمباري وکړه د ځایي چارواکو او عیني شاهدانو په وینا په دې حملو کې تر 15 زیات پولیسي وګړي وژل شوي او لسګونه ټپیان دي په دې کې یوه بمباري په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو پر کورونو شوې وه تر پیښې وروسته د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد احضار کړ او ورته یې احتجاج وکړ اسلام آباد وروسته په بیان خپرولو سره د حملې ذکر ونه کړ البته ویې ویل چې د افغانستان د خودمختارۍ او خپلواکۍ احترام کوي د 2021 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغانستان پر خاوره حملې کړي دي تازه حملو ته په کتو سره پوښتنه پیدا کیږي چې پر افغانستان بریدونه د طالبانو حکومت او پاکستان تعلقات څومره خراب کړي دي قدرمنو لیدونکو دا او دې ته ورته پوښتنې او اندېښنې له موږ سره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ